د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. واو یا و توری د نن لوست یا سبق دی. ومو لیدل؟ هو، دا و توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي، دا راښیي چې و توری داسې لیکل کیږي. ګورئ، د و توري تر څنګ په ټکي ټکي و توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې د سره رنګ ټکی ښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي و توری داسې ډک کړئ. د و توري شکل مو وپېژانده. اوس د و توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، و توری د ونې په سر کې د لیکل شوي و توري غږ دی، لکه و، لکه ونه. ته ووایه ونه، بیا ووایه ونه. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د و توری په سر کې راشي. و، ور، و، ویده. ګورئ، دا ونه ده. دغه برخې یې خړبخون شین رنګ لري او دغه برخې یې تیز شین رنګ لري. دغه لاندې برخې یې هم زیړبخون رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه ونه رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د ونې په کلمه کې یو ځل د و توری راغلی. ونه. دلته د ونې په کلمه کې یو ځل د و توری راغلی دی. دغه سور د و توری چې یوازې راغلی دی. ګورئ، دلته هم ونه لیکل شوي، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ونې لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه ونه رنګوو. له دې ټکي پیل کوو او ونې ته خړبخون شین رنګ ورکوو. داسې. دغې برخې ته تیز شین رنګ ورکوو. دغې لاندې برخې ته یې زیړبخون رنګ ورکوو. شاباس، ښه یې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې یې لومړی یا اول و توری په شنه رنګ لیکل شوی او تر څنګ یې څو ځایه منځخالي د و توری لیکل شوی دی. د و په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوه منځخالي و توري په سر و توری ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ د و توري لیکل زده کوو. ډېر ښه، و توری دغسې لیکل کیږي. موږ ولیکل زده کوو.
ګورئ دا د ونې د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د ونې کلمه لیکل شوې ده. د ونې په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د و توري په سر کې، د نه توري په سر کې. اوس د ونې د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، د ونې لیکل زده کوو. شاباس، موږ ونه لیکو. ونه دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د و توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي و توري په سر د و توري لیکل زده کړو. شاباس، و توری لیکو. موږ د و توري لیکل زده کوو. ډېر ښه، و توری دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د ونې کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ونې د هرې یوې سپینې کلمې پر سر ونه ولیکو. موږ د ونې لیکل یادوو. شاباس، د ونې لیکل یادوو. ونه لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د و توری په خړ رنګ راغلی چې د سر و توری یې تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ونې د کلمو کتار دی چې د ونې لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د و توری او د ونې د هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، و توری لیکو. د و توری لیکل زده کوو. موږ و توری لیکو. شاباس، موږ د ونې لیکل زده کوو. موږ ونه لیکو. ونه دغسې لیکل کیږي. آفرین، د ونې لیکل زده کوو. شاباس، موږ ونه لیکو. ونه دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه، سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو.
وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د و توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر و توري په سر و توری ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د و توري لیکل زده کوو. و توری دغسې لیکل کیږي. مونږ و توری لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ونې د کلمو کتار دی. اوس د ونې د کلمې په سر لیکو چې د ونې لیکل مو زده شي. آفرین، ونه دغه شان لیکل کیږي. ونه لیکو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ و توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د و توری لیکو چې د و توري لیکل مو ښه یاد شي. مونږ د و توري لیکل زده کوو. و توری دغسې لیکل کیږي. موږ و توری لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ ونه لیکل شوې. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د ونې کلمه ولیکو چې د ونې لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ونه دغه شان لیکل کیږي. ونه لیکو. د ونې لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د و توری چې نوم یې واو او داسې لیکل کیږي، او د ونې کلمه چې داسې لیکل کیږي. لدې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 9 280 22
څلوېښت د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.